بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعين د قدر وړ خپلو افغانانو په سلامونه علیکم الله رب العزت دې پرستا چې ټول روغ جوړ شي. بعضي فالوورز او دوستانو را سره د جاوید جان ابراهیمی او رور رحمت الله نوروز ویډیو شریک کړله واګي چې دوی غواړي په وطن یا هیواد کې د سرطان ناروغۍ یا مجهز دوستان عزیز سلام، آرزو می‌کنم صحت برتن داشته باشین. بعضی از همکارا، دوستا و فالورا ویدیوی جاوید جان و رحمت الله نوروز جان روان کرده که انشاءالله العزیز کوشش میکنیم که در آینده نزدیک یک مجهز شفاخانه مجهز به خاطر سرطان و کانسر در افغانستان جور کنن برای هموطنان گرامی خود. ما تقدیرشان میکنم. همیشه گفتیم که ما باید یک شفاخانه مجهز داشته باشیم تا در کشورهای همسایه ضرورت نشوند و تکلیف نشویم که دوجه بریم. نو عزیزانو دغه پیغام در مخ شریک کړئ ترڅو اروپا میشت، امریکا میشت، د نړۍ په ګوټ ګوټ کې چې افغانان دي، حتی نن افغان کوم افغانان چې نه دي هغوی ته دغه پیغام ورسوئ ترڅو هغوی مرسته وکړي او دغه خیر او ضروري کار ته لاسرسی ولرو او کامیاب شو. زه به انشاءالله العزیز د خپله ورور رحمت الله سره په دې اړه خبرې کومه. د هغوی هغه کوم میکانیزم، لاره چاره، ستراتیژي، پالیسي به زه ګورم او څه وس و توان چې کېږي لاره چاره مشوره به ورسره کوم. مننه. ښه ده.